د افغانستان د امنیت ملي ځواکونو بیا یوه ستره کارنامه کړې. دا چې څه یې کړي ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو ورسیږي. ملي امنیت ځواکونو د پاکستان د ISI استخباري شبکې 14 روژل شوي کارکوونکي نیولي دي چې یاد کسان د کابل په ګډون په 2 ولایتو کې نیول شوي. یو موثقه سرچینې صحیحون ته ویلي دي چې یاد کسان په کابل او 2 نور ولایتو کې نیول شوي دي چې د 2 ولایتو نومونه نه دي ذکر کړي. سرچینه وایي چې د ملي امنیتي ځواکونو هڅه کوي چې هغه کسان زر تر زره ونیسي چې پاکستان ISI او د ایران صفای پاسداران دا کار کوي. سرچینې زیاته کړې چې یاد کسان ډېر خطرناک او روزنه هم په پاکستان کې کړې. د یادونو وړ ده چې تیر کال هم امنیت ملي یو داسې جاسوس نیولی و چې په ډېر مهم ځای کې کار کاوه او د پاکستان ISI ته به له هغه ځای نه دقیق راپورونه ورکول. تاسو د امنیت ملي د دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.